لوړو زده کړو وزارت تېره اونۍ شنبه د لوړو زده کړو سرپرست وزیر شیخ الحدیث مولوي ندا محمد ندیم صاحب په خپل کاري دفتر کې د پاکستان له سفیر سره وکتل. د لوړو زده کړو سرپرست وزیر په خپل کاري دفتر کې د کابل ولایت علماو شورا له رئیس او غړو سره وکتل. د لوړو زده کړو وزارت علمي معین ډاکټر لطف الله خیرخوا د پکتیا پوهنتون له رهبري پلاوي سره په دغه پوهنتون کې ناسته وکړه. یک شنبه د اماراتي تحصیلي بنسټونو د پی ډي سي او څېړنو امرینو لپاره نن په لوړو زده کړو وزارت کې 3 ورځنی ورکشاپ پیل شو. د لوړو زده کړو وزارت مالیه او اداري معینیت او د مالیې وزارت د درملو تجارتي شرکت مسؤلینو ترمنځ په تدریسي روغتونونو کې د نویو دولتي درملتونونو د جوړېدو د څرنګوالي او فعالیت په اړه ناسته وشوه. دوشنبه د لوړو زده کړو وزارت علمي معین د کابل ښوونې او روزنې پوهنتون د علمي شورا په غونډه کې ګډون وکړ او د هغوی غوښتنې او ستونزې واورېدې. د لوړو زده کړو وزارت علمي معین د کابل ښوونې او روزنې پوهنتون اسلامي علومو پوهنځي کتابتون افتتاح او ګټې اخیستنې ته وسپاره. د لوړو زده کړو وزارت او خصوصي تحصیلي بنسټونو د ګډ کمیسیون نوبتي غونډه د لوړو زده کړو وزارت د تضمیني کیفیت او اعتبار ورکونې رئیس په مشرۍ ترسره شوه. سه شنبه د اماراتي تحصیلي بنسټونو د پی ډي سي او څېړنو امرینو لپاره 3 ورځنی ورکشاپ په بریالي ډول پای ته ورسید. چهارشنبه د لوړو زده کړو وزارت رهبري شورا ناسته د دغه وزارت سرپرست وزیر شیخ الحدیث مولوي ندا محمد ندیم صاحب په مشرۍ ترسره شوه. د لوړو زده کړو وزارت علمي معین ډاکټر لطف الله خیرخوا په خپل کاري دفتر کې په کابل کې د ترکیې سفارت له تعلیمي آتشې سره وکتل. او پنجشنبه د لوړو زده کړو سرپرست وزیر شیخ الحدیث مولوي ندا محمد ندیم صاحب په خپل کاري دفتر کې د افغانستان په چارو کې د پاکستان له ځانګړي استازي آصف دوراني سره وکتل.